د کہانی شروعات د کال 1846 نه کیږي. د یو داسې وخت په کم کې چې په سمندر باندې صرف او صرف د ډاکوانو راجو. یو ورځ په سمندر کې د کاروباریانو یو لوی جس سفر کو چې په هغې باندې ناڅاپه د سمندر د غټو ډاکوانو نظر پرېوته. هغه ډاکوان ورته واره هغه جس ته په رانږدې کېدو د دې دپاره چې په دې باندې موږ ناڅاپه حمله وکړو. هغه ولې څنګه لږ غوندې هغه جس ته ځانونه رانږدې کړي، نو په دې سره دا کاروباري بیړۍ باندې یو کس د ټلۍ بخلو دپاره ورمخکې شي، دې دپاره چې خپل ټول ملګري را بیدار کړمه. خو دې نه مخکې چې هغه په پورې طریقې سره ټول جس خبردار کړو، هغه ډاکوان په ډزې وونی او رو ویې غورځوي. ټلۍ د آواز پورېدو سره د جس کپتان د کوم نوم چې بوډن و هغه د مغز سره خپل ټوپک را واخلي او ورسره خپلو ټولو کسانو دا حکم ورکړي د نقشې باندې کتاب وسوځوئ. هغه دا کتاب دې دپاره سوځول غوښتل چې هسې نه ډاکوان هغه ځای ته لاړ نه شي چېرته کې چې موږ ور روان وو. هغه کتاب ته د مغز سره هغوی اور ولګوي چې د سره وجې اوس هغه ډاکوانو دپاره هېڅ قسمه معلومات پاتې نه شي. د هغې ډاکوانو نیم کسان د جس په بر حصه باندې پاتې شي، دې دپاره چې موږ ته کم کس هم په نظر راځي چې یا یې اولو یا یې سمندر ته غورځوو، او نیم کسان د جس ښکته حصې ته ورتګ شروع کړي، دې دپاره چې کم کسان بچ شوي دي هغه هم ګیر کو. خو هغه جس کپتان بوډن هغوی ته ځان حواله کولو والا نه وي، هغه په ډېرې بهادرۍ سره هغوی سره مقابله کوي او بل هغه ډاکوان راوغورځوي. خو اخر یو دوه ډاکوان په هغه باندې زورور شي او درېیم یې په ټوپک باندې په سر داسې وخي چې بېهوشه یې کړي. کله چې بوډن پوش کې راشي نو ګوري چې ټول جس سره د ټول کسان هم دغه ډاکوانو په قبضه کې راغلي دي. د ډاکوانو مشر د کوم نوم چې کونر و هغه دنه تپوس وکړي وي تا سره چې د کومه سونه ده په کوم باندې چې زما نشان جوړ شوی دی دا تا ته د کومه اړخه میلاو شوه، چې په دې سره بوډن ورته خاموشه پاتې شي او هغه ته یوه خبره هم ونه کړي. د تلاشۍ په وخت کې هغه ډاکوانو ته څه کاغذونه میلاو شي د کوم نه چې هغوی ته دا پته ولګي چې دا جز د کیمن بریک نومي ځای نه را روان شوی دی. اوس موږ د دې واقعې نه پس شپږ ورځې بعد منظر وینو چې هم په هغې کیمن بریک نومي جزیره کې د بوډن ښځه د کوم نوم چې ارسلو سخته پریشانه وه، ولې چې شپږ ورځې پس هم د هغې خاوند لا تر اوسه پورې نو راغلی. هغې به هره ورځ په دوربین باندې سمندر څاره په دې امید باندې چې هسې نه د هغوی جز را روان وي. د هغې په کور کې دننه د هغې لور به هم اوسېدله د کومې نوم چې الیزبت و. په دې وخت کې یو پردي هلک سړي په خپله کمره کې موجوده وه د کوم نوم چې ارسلو. ویسټن هغې ته ووایي موږ له به دې ځای نه تګ پکار دي دې دپاره چې موږ چېرته خپله نوې زندګي شروع کړو. خو الیزبت د دومره غټ قدم د اوچتېدو دپاره تیاره نه وه، ولې چې د خپل خاندان پرېښودل د هغې دپاره چېرې هم یوه ښه خبره نه وه. په دې وخت کې د دې مور ارسل واپس کور ته راننوځي او چې څنګه ور کولو شي نو په دې سره د هغوی جوړه کړلې شوې د بوتلو ټیلې اوازونه شروع کړي، ولې چې هغه یو پلي سره تړلې شوې وه. د اواز په اورېدو سره الیزبت تر مخ سرې پته ولګي چې زموږ کور ته څوک راننوتل. د هغې اواز په اورېدو سره د ارسل زوی آیزک هم راپاڅي. آیزک پیدایشي معذور و، د ده وجې د ګرځېدو دپاره هغه به په ډانګورو باندې ګرځېده. آیزک د خپلې مور ته تپوس وکړي زموږ د پلار د جس په باره کې درته څه پته ولګېده که نه، او دې نه پس هغه نشانونه جوړول شروع کړي، ولې چې د خپل پلار نه د بېلېدو هغه به یوه ورځ شمارله او نن د هغه تقریبا 8مه ورځ وه. د دې نه پس ارسل الیزبت ته په خبرو شي، ولې چې هغې چې لور ته کومه کټوۍ په حواله کړې وه هغه ټوله سوځېدلې وه. په غوسه کې الیزبت هغې ته ووایي زه باقي دلته کې اوسېدل نه غواړم، دا خو ډېر ځای دی راځي چې دې ځای نه ځو. ارسل د خپل خاندان د خوشحالولو دپاره باد لاړه شي او کوپره راټولول شروع کړي، ولې چې نن د آیزک د پیدایش ورځ وه. هغه د کوپرې نه یو ښکلی کیک هم جوړ کړي او ورسره آیزک له په تحفه کې یو ښکلی چاقو هم ورکړي او ورسره دا ورته هم ووایي دا ستا پلار ما له راکړی دې دپاره وي که چېرې زه لیټ را لیټ شومه نو دا ته بیا آیزک له ورکړه. دې چاقو پرېږدو سره ارسل ته د خپلې زندګۍ یوه زړه واقعه را یاده شي. هغه واقعه کله چې هغې د دغه چاقو په مدد سره د څه بېرحمو زناورو غوندې خلکو نه ځان خلاص کړی. د دې نه پس موږ ویسټن وینو کوم چې ساجیبه غونته کې خلکو سره سودا کوي لګیا وي. په دې کې الیزبت د خپل ورور د آیزک په میز باندې یو خط پرېږدي او د کور د پرېښودو نه پس د دغه ځای نه لاړه شي. څه وخت پس د ور د کولاوېدو د وجې هغه بوتلې بیا اواز شروع کړي چې اواز په اورېدو سره ارسل د خوبه راپاڅي او چې کله هغه د خپل لور کمرو ګوري نو ویني چې هغه خالي پرته ده. ارسل چې کله د خپلې کړکۍ نه بهر وګوري نو هغې ته څه کسان په نظر راشي کوم چې دوی د کور خواته ګرځي را ګرځي. پرې سره هغه د مخه سرې خپل ور بند کړي او آیزک روچت کې ورته ووایي زر تر زر خپل سامان را واخله. د دې نه پس ارسل د خپلې تاخانې نه یو پټ ټوپک را واخلي او آیزک هم په هغې تاخانه کې پټ کړي. بار هغه کسان د دې د ور په ماتولو کې لګیا وي او دې ته په خپل نوم باندې اوازونه کوي چې په دې کې ناڅاپه هغوی د چت په ذریعې سره دې په کور کې را داخل شي. ارسل د موقع په ملاوېدو سره یو کس په ډز باندې ولي، خو بل یې د شا د اړخه راګیره کړي او حمله پرې وکړي او بیا یې په شریکه باندې دومره ووهي چې په هغې سره هغه سخته زخمي شي. د دې نه پس سکاوټ نومې یو غټ ډاکو د هغې په کور کې را داخل شي او د دې نه د پیسو مطالبه شروع کړي. ارسل هغه ته ووایي تصویر د شاته نه وګوره چې هغلته کې په ورتلو سره هغه ته یو ډبې میلاو شي په کوم کې چې صرف یو څو
جاسوسي کې پرته وي. دې پر دوه سره سکاوټ لا د حد نه سیوا غوسور شي او دینه پس هغه دا غیر د سونې مطالبه شروع کی چې په دې سر ارسل ورته وایي ما سره خو صرف او صرف هم دومره پیسې دي. کله چې هغه کس اسکو پوښتنه کې مصروف وي نو ارسل ناڅاپه یو لیم پروچت کی او دغه به شو باندې غل مخ زخمی کی او دا غزینه تختیدو کوشش شروع کی خو په دې سره هغه یو ځل بیا ګیره کړلی شي. تل چې هغه کم ډاکو ګیره کړي با دا غل په مخ باندې لاړې برتو کی چې په دې سره هغه دومره غوسه ورشي چې دا ځمکه له روبغي. سکاوټ هغه ته د سونې یو ټوټه وروخایي په کم باندې چې بالکل هماغه نشان جوړ شوی لکه څنګه چې دې د خاون په سونه باندې جوړ کړلی شوی. خدا پړلا دا خبر هیڅ کس بس جواب ورنکي. دونه مخکې سکاوټ خپل کسان له حکم ورکی چې کله راځي نو دی له هډو کې مات کې لغون د وخت پس دغه ټول ډاکوانو سردار کپتان کونر هم دغه تک راورسي. چې کله دغه ځای یو کس وویني نو په دې سره هغه ته د پوسو کې ویته څوک او دلته کې سره پار راغلی چې په دې سره کونر ورلا د سیده جواب ورکول په ځای باندې خبرې ورته اړې راړې ترغه پورې ترسو پورې دا کسان دغه تک نور راغلي. بلخوا سمندر غاړې ته الزبت د خلک د وستن لاش ملوشي چې د منظر په لیدو سره هغه په چغو په جړا شي. پته کې د چرچ پادری د کوم نوم چې فریډ لیو هڅه کړه هغه ډاکوان ته پام وکړي نو په دې سره هغه خپل ټول کسانو لا په چرچ کې د پټې دوه حکم ورکړي. کله چې هغه ډاکوان په جزیره کې را داخل شي نو کپتان کونر ټول مخکې باندې سوال دا غوي نه دو کې وی ارسل چرته دی خدا غزه ګارد هغه سره د مقابله کولو فیصله کړې و. هغه په ډاکوان باندې ګولې وربل شروع کی. هغه هم سکم نو وو ته په چلبل والا کس د مغسري اولی. کونر هغه افسر سره سر داسو جنگي چې غاز مکه لرولي او بلخوا په کور کې دنه چې کم ډاکوان په ارسل پس راغلیو هغه ارسل د مړ کولو د پاره پانسکی خو ارسل د خپل دماغونو د کار پاغستو سره د خپل مړ د بچ کولو د پاره لاسونه پکې ورکی د پاره چې سامي بند نشي. په دې کې دغه پټ زوی ایزک مور لا आवाज ورکی چې په دې سره ډاکوان دغه در معلومولو د پاره پاغه پس لاړ شي چې دا د خپل زوی د بچ کولو د پاره او دا غوي د خیال د بدلولو د پاره ناصافه هغه ډاکوانو سره په خپل جبه کې خبري شروع کی او بیا هغه یو داسې خاص قسمه طریقې استعمال کی چې په دې سره هغه د غرسې نه ځان آزاد کی. اوس ارسل هغه دوه ډاکوانو سره په ځای باندې جګړه شروع کی او چې غیلا کم سیس هم په لاس باندې ورزي هم پاغه باندې باندې گزار کړي. د مخې په ملاوي دوه سره هغه خپل چاکو چت کی یو ډاکو دغه د دربر د پاره هغه پړې واپس راکاږي چې په دې سره داغه پړې د ځان نکټ کی. هغه د ډاکو د حمله نه ځان د بچ کولو د پاره میز دلته ورکی او بیا د کورسره ماته و نه پس بیا په حمله وکي. هغه پوښتنه ځای باندې ودرېږي د پاره چې ازک ته نقصان ورونه رسي. په دې کې دریم ډاکو رانه نوزي چې ارسل ټول نه مخکې دغه پخپه باندې گزارو کی او بیا چاړه ورلا په سر کې ورخه کی. نو زخمی ډاکو څنګه خپل ورور ته پام وکي چې دا خو مړ شو. په دې سره هغه په دومره غوسه کې راشي چې ارسل په کړکۍ باندې بارته ولي. ارسل اوس د خندزان د بچ کولو کوشش شروع کی خو کس دغه د پری خودو وانه وی او په شی باندې په حمله وکي خو ارسل د کبانو کور وجد کی او پاغه باندې په داسې گزارو کی چې کته رو غورځي او بیا چې تنه کله د مړ کېدو نه مخکې د خون په باره کې د پوسو کی نو په دې سره هغه کس ورته سهمونه وای چې دا فړل په یو گزار باندې کاته تمام کی. دا ټول هرڅه ایزک پټ پټه قتل او بلخوا سمندر غاړې ته بل اخر کې ټول شو په یو ځای باندې په کونر باندې حمله وکي. خو کونر یو د حد نصیبه تجربه کارو طاقتور ډاکو هغه دونه بس بل کس مکل را بغي او بیا چې کله هغه د دزو باران شروع کینو په دې سره هغه کسان چې دا غوي د مقابله د پارو وتلو هغه هم د غزینه باغ اختیار او دینه پس هغه د ټولو توپ چلبر وانه هم ځانونه خلاص کی. کونر په کورونو کې ورته واره په مخ کې باندې روانو او چې څوک په هم مخ لرات کل دغه په لاسونو کې تر دې حد پورې طاقت چې وغي به سره د وسلې مقابله نشو کولی. په دې کې اخر یو کس ته مکمل شي او هغه توپ لزان ورسي او چې هغه تر سو پورې دس کوي ترغه پورې په کشته کې ناس ډاکو ورته پام شي او په دس باندې راغورځي. په دې کې یو بل کس توپ لزان ورسي خو په دې وخت کې کونر دغه تک ورسي او په لاس باندې داغه اور ملکی. په دې کې لسبت هم د مرستې پار دغه تک ورسي خو چې کله داغه ډاکوانو ته پام شي نو په دې سره هغه د بیکوډر شاته نه پناه واخلي. دغه یو کس د کونر د نیولو د پاره دا خبره ورته کی بدلته کې اکثر د باچا فوزي راځي دا تاسو خنه کوي دا خو تاسو خپل ځاونه په خپل باندې بجنه خبردار جزر تزرا دي ځای لاړ شي. خو کونر د ریدو په ځای باندې صرف دمه ته پوسټ نو کې ودره تو آیا چې غوی له مونږ سیګنل څنګه ورکو چې په دې سره افسر ورته خاموش پاتې شي او کونر ورلا دم کې ورکول شروع کی. ما ته پته ده چې ټول پټول خلک په چرچ کې پټ شوی دي چې تا ماتونه وي نو تو بابا دا سوچلو ما چې ټول خلک په چرچ کې وجما. په دې سره هغه کس دومره یریږي چې په یری کې هغه ځای ورته وروخای وې دې جزرینه چې اخوا کم غر دی پاغه باندې تور په لګولو سره د بچا فو دل تکرار رسیدي شي. دې په دو سره کونر په چرچ کې کم خلک موجودو هغه ته اعلان وکي وکړي تاسو په چرچ کوم دغه سيزان بند اوساته نو تاسو ته بزه سهم نه وېما. په دې کې سکاوټ دغه تک راشي او د تو وای دی ارسل ګیره کړی دا د نه خبره چې ارسل هغه ټول وجلی دی او سره د زوی بار تر
ودرېده. د ایزک په ځمکه باندې پروت د اوسپنې یوې ټوټې ته پام شي او دواړه دغه ځای نه د ضروري سامان په راټولولو کې لګیا شي. ناڅاپه د دې بوتلې بیا آواز شروع کړي چې په دې سره ارسل د مغز سرې ټوپک د کړکۍ لخته راواړي. هغلته کې دا ځل د ډاکوانو په ځای باندې پادري برډلي ولاړو. ارسل زر خپل زخمونه صفا کړي او جامې بدلې کړي او برډلي هغه د سمندر غاړې ته د ټولو واقعونو خبردار کړي. په دې وخت کې موږ ته د ارسل ملا په نظر راشي په کم باندې چې خاص قسم نشانونه جوړ شوي بالکل هم هغه څه لکه څنګه چې دغه سرو زرو په ټوټو باندې جوړ کړل شوي. برډلي هغه ته وایي ودا ډاکوان په اصل کې پتا پس راغلي دي. اوس خو لا دغه مشر هم دغلته کې را رسیدا. ارسل هغه سره جګړه کول نه غوښتل خو په دې وخت کې هغه ته د ایزک د پاره پری خودل شي د لور خط ملو شي. د خط ناغه د پتو لګي چې الیزابت د یو هلک سره د تختیدو په کوشش کې لګیا ده. د دې پته په لګولو سره د مخسره حرکت کې راشي او د ډاکو د سر نه د چاکو درو باسو نه پس هغه برډلی لا خپل ټوپک ورته وای په کومه اونې باندې چې مونږ خاپونه جوړ کړی دي ته هغه د نن زما انتظار وکا او په خپل باندې د الیزابت د بچ کولو د پاره ور روانه شي. بل خو الیزابت په کلو میدان کې په پوره طاقت سره په منډه شوی با او مسلسل دغه ډاکوان د خپل आवाजونه وغوونه راتل. په دې کې ارسل په خاموشي سره دغه ډاکوان د ځان د بچ کولو نه پس دغه خواله ورسي او د شاده اړه الیزابت ونیسي او دغه له پخلی باندې لاس کېږدي او په غټو وخو کې ځان سره پټکی. هڅه کله خپل مور ته پام وکي نو هغه ځان ته رانږدې کی. ارسل هغه لا وخل ورکبل غوښتل خو چې کله الیزابت ورته وایي وی ویسټن هغه اوجه نو په دې سره د ارسل په ځل باندې درهم وبد وی شي. بل طرف ته هغه ډاکوان د ارسل په کور کې یو ځل بیا ور داخل شي او غلطه کې د سونی پر معلومولو کې لګیا شي. هغه غلطه کې د لاشونه علاوه هغه ته یو سیز هم ملو نشي. دا هغه کوم خاص کسو هغه خپل کسان د جزیره سلور اړه ته ولېږي د پاره چې غوی را معلوم کی او بل خو دغه مشر کونر دغه د کور په غور سره اجازه غستل شروع کی چې په دې سره هغه ته دا پته ولګي چې د ارسل یو معذور زوی هم دی. په دې کې په ځنګل کې د ایزک ویلچیر په یو وړوکې غونډه کې لختي کون خري چې په دې سره هغه مجبورن په خپل کمزور خپو باندې تک شروع کی خو بیا هم په سناس طریقې سره هغه د نشان والا ونې ته ځان ورسي. پرې ناسا په وی ته د شاده لخت یو आवाज راشي چې په دې سره برډلی هغه د ټوپک را واړي هغه ډاکوان نه بلکې ارسل او الیزابت اوس هغه سلور وانه وځي تک شروع کی او کله چې ډاکوان دغه تکرار شي نو هغه ته هغه ته صرف او صرف د ایزک خالی ویلچیر ملو شي. لغونته کې په مخ کې تلو سره ارسل یو ولغونته کې کشته رو باسي کوم چې هغه د اونې د لاندې نه پټه کړي با ټول مخ کې دوی ایزک په کشته کې کېني. بیا الیزابت او کله چې ارسل په خپل باندې هم هي طرف ته ورسي او د برډلی نمبر راشي نو په دې کې ډاکوان هم دغه تکرار ورسي. په دې سره برډلی یو خطرناک فیصله وکړي زه بدل ته کې ودرېګم د پاره چې ډاکوان لک په ما باندې مصروف شي او تاسو دې زینا بچ لاړ شي. ډیر زر ډاکوان دغه تکرار ورسي او دا وی کپتان کونر هغه د مغسرو پیجنی وستانو بلیک هارت برډلی د کنه خو برډلی هغه ته د سبا نه هم انکار وکړي. پرې سره کونر هغه په باندې پټس باندې ولي او ارسل وړ ځان مخ کې ولګ په خپل باندې اونې توخیږي د پاره چې دا ولیدل شمه چې مخ کې روان ستي او ډیر زر دا تیزو ډاکوانو هغه باندې نظر پروزي او دزې په شروع کی. پرې سره ارسل د اونې نه راغورځي کی وای څنګه یو ډاکو هغه باندې ډسکور والو نو ناصابه برډلی دغه نه د سپورت کی خو په دې سره د کونر ورته دومره مزه خراب شي چې برډلی هم قتل کی. د مخې د فدی باغستو سره ارسل ته وخت ملو شو دا غزینه باغ اختیار کی او چې کله هغه ډاکوان په دریاب باندې دوړېدو کوشش وکي نو غلطه کې یو دومره خطرناک مگرمچ د مخ کې نه موجودو چې په وی باندې حمله وکي. پرې سره هغه ټول ډاکوان ویریږي او کم چې لکونته کې همت وکي هغه هم دغه مگرمچ کار شي. په دې کې الیزابت او ایزک د اونې د شاته نه پناه واخلي او ارسل د قسطه باندې په څنګه باندې خپکیږي د پاره چې आवाज وشو ډاکوان په ما پسې راشي. هغه اوس پټ په پټه ډاکوان باندې حمله شروع کی او دا غوینه د ټوپک د غستونه پس بیا واپس پټیږي. کله چې دغه ډاکو باقی ملګری د خپل ملګری د کتو د پاره دغه تک راشي نو ارسل په وی باندې په ټوپکو په چاړي باندې گزارونه شروع کی. خو په دې وخت کې ډاکو دغه بچو ته هم ځان ورسي د نسبت د چغه پورې دو سره ارسل د غصې د لاس لیبنې شي او په ډاکو باندې داسې گزارو کی چې چاړه ورلا د سره ها غاړو باسي او بیا دغه ملګری هم په لته باندې دغه زینا خوا کی. هیڅ کوم د خپل خور ته بچ کور د پاره چاکو په لاس وړاندې شي او دغه نه مخ کې چغه به گزار کړو دغه مور دغه تک راشي هغه ټول ډاکوان ختم کی. په دې کې کونه په مگرمچ باندې دز وکي او په دز باندې دغه زینا اخوا کی او بیا چغه شروع کی د پاره چې ارسل ته زما د خبري ورسي. هغه ارسل ته د میری په نوم باندې आवाज وکي او ورسره دمکی ورله هم ورکبل شروع کی وکړه تا ما ته ځان حواله نه کو زه بس تا د خبره د ټول دنیا ته وکما چې دې ټول هر څه په جواب کې ارسل یو ډاکو سر د خپوته ورولي. په دې سره کونر هغه ته وای وستا خاون بودن لا اوس هم جن دی او زما په قبضه کې دی او کچری تا مال زما امانت واپس راکو کوم چې تا مانه پټ کړی دی. په دې سره بزتا واپس پرګدم خپل خاون د بچ کور د پاره ارسل دغه ټول شرطونه منلو د پاره
لپاره تیار شي، خو بیا هم د خپل خاندان د بچ کولو لپاره خپل بچي په یو غار کې پټ کړي. هغلته کې د پړې راکاږي چې څه د بچي په ځمکه کې یوه خفیه لاره کولو شي. الزبت هغلته کې د مور تپوس وکړي د ډاکوانو هغه مشر ستا په باره کې څه ویل چې په دې سره ارسل هغې ته رښتیا ویل شروع کړي. ورته وایي کونر به په یو وخت کې د یوې ډېرې غټې کمپنۍ دپاره کار کوو، په یو وخت کې زما عمر د حد نه سیوا کم و. کونر زما مور او پلار وژلي او زه یې اغوا کړی وم او په ما باندې تر دې حده پورې ظلمونه کړي چې خپل نوم یې هم زما په سټ باندې لیکلی دی په داسې طریقې سره لکه که زه چېرته زناور وم. ما ته دا پته وه چې دا ډاکوان په ښځو باندې د حد نه سیوا ظلمونه کوي. دې دپاره ما د خپل ځان د بچ کولو دپاره هغوی سره په ټول ډاکو کې ځان شریک کړه چې په دې سره زه دومره خطرناکه ډاکو جوړه شوم چې دوی په ما باندې د میرې نوم کېښوده. خو یو ورځ زه چې کله په هر څه باندې پوه شوم نو ما ستا پلار بوډن سره یې واده وکړ. ارسل د غار نه د سرو زرو نه ډک یو بکس روباسي، هغه بکس کوم چې هغې د کونر نه راپټ کړو. په ځای کې هغه خپله وسله هم روباسي. اوس هغه هغوی سره د مقابلې دپاره مکمل تیاره وه. بل طرف ته هغه ډاکوان بوډن خپل کور ته راولي چې هغلته کې د وینې په لیدو سره بوډن ته داسې ولګي کیدای شي دوی زما خاندان ختم کړي وي. څه وخت پس ارسل ناڅاپه د غاره واپس روځي او دا ځل هغه ټوله ځمکه د ګرنیټونو نه ډکه کړې وه. هغه ټول نه مخکې یو کس د تورې په یو مضبوط ګزار باندې ووجي او بیا د رسۍ په مدد سره باقي کسان هم په خپل جال کې راګیر کړي. نه پس هغه په ځمکه کې پټ په پټه په سورنګ کې ورداخله شي او یو بل کس ووجني. نه پس د تاخانې په لار باندې پټ په پټه بل ډاکوان ووجني او اخر داس لوګي را پیدا کړي چې په دې سره هلته کې چاته هم څه په نظر نه راځي. د هغې لوګي نه د فایدې په اخیستو سره اخر خپل خاوند د بوډن خواله ځان ورسوي چې بوډن د دې په لیدو سره دې نه معافي وغواړي. زه صرف او صرف د خپل زوی د علاج دپاره بل ملک ته روان وم، خو په لاره کې دې ظالمانو ګیر کړم. هغه د ښځې نه تپوس وکړي بې واقع په یو وخت کې تا به د کونر سره یو ځای ژوند کوو چې په دې سره ارسل هغه ته ښه وکړي. دا هر څه ما صرف او صرف د خپل ځان د بچ کولو دپاره کول. هغه بوډن له یو چاقو ورکړي ورسره دا واده ورته هم وکړي. د موقع په ملاوېدو سره زه به ستا مرسته خامخا کوم. بار ډاکوان چې څنګه دا ګیره کړي نو دا ترې نه په ګرنیټونو باندې ځان خلاص کړي. کونر یو ځل بیا هغې ته پیشکش وکړي بې ته ماله سونه راکړه په دې سره به زه تا هم پرېږدم او ستا خاوند هم چې په دې سره ارسل هغه صندوق رابار کړي کوم چې هغې د ده نه راپټ کړی. د دې نه پس کله چې کونر د بوډن د رازادولو دپاره ور وړاندې شي نو د رازادولو په وخت کې هغه د په ښځې پسې خبرې شروع کړي چې دې په اورېدو سره بوډن دومره په غوسه کې راشي چې کونر سره جګړه شروع کړي. په دې سره دغه دواړه په منځ کې د یوې زبردستې جګړې آغاز وشي چې په دې وخت کې د ګرنیټونو د وجې ودماکه وشي او دواړه د یو بل نه لرې لرې وغورځېږي. د جګړې په وخت کې کونر د موقع په ملاوېدو سره په بوډن باندې داسې ګزار وکړي چې هغه یې په سینه کې توره ورخښه کړي. ارسل بیا هم د خپل خاوند د بچ کولو دپاره کونر سره د خبرې کولو کوشش وکړي، خو اوس هر څه د لاسه وتلي وو او بوډن ووژلی شي. اوس په دې غوسه کې ارسل واپس هغوی سره په جګړه شي چې کونر ورته ووایي زه صرف او صرف د سونې د وړو دپاره دلته کې راغلی نه یم، بلکې ستا په سر باندې چې کوم انعام دی ښه به هم وړم او ستا سر به د خپل مشر په پښو کې ږدم. په دې پورېدو سره ارسل د سونې والا د صندوق پړي ته اور ورته کړي او بیا هغې غار ته واپس ټوپ ووهي ولې چې په هغې صندوق کې هغې بم پټ کړی و. په دې سره یو زبردسته دماکه وشي او هغه ټول غار ته به برباد شي. خو ارسل ته نه ځان په خفیه لاره کې د مخکې نه وباسلی. په دې کې په غار کې الزبت ته یو زوړ کتاب میلو شي د کوم په ذریعې سره چې هغې ته دا پته ولګي چې زما پلار او مور په اول ځل هم په دې جزیره کې یو بل سره میلو شوي او زما د مور اصلي نوم ارسل چرې هم نه دی. په دې کې ارسل په زخمي حالت کې غار ته ځان ورسوي او زخمیتوب د وجې هم په هغه ځای کې بېهوشه شي. په هوش کې په راتلو سره هغه بچو ته د هغوی د پلار د مرګ خبر وورئ او بیا خپل زخمونه په خپله باندې د ګنډلو نه پس د وینې د درولو دپاره د شمې موم پې خور کړي. دې نه پس دغه درې واړه په غار کې د هغوی دپاره جالونه خورول شروع کړي او ډېر زر هغه ډاکوان دغلته کې هم راورسي. خو دا ځل بلها کسان صرف او صرف د هغې جالونو د وجې ووژلي شي چې اخر صرف او صرف کونر پاتې شي. په دې وخت کې بار د سمندر غاړې له د باچا فوج هم را رسېدلی و ولې چې کونر هغوی له په خپله باندې سګنل ورکړی و دې دپاره چې ارسل زه هغوی ته حواله کړمه. اوس د دغه دواړو په منځ کې اخري مقابله د غر په سر باندې شروع شي او دواړه په یو بل باندې د مرګ ګزارونه شروع کړي چې اخر ارسل هغه له په سینه کې چاقو ورخښ کړي. خو دې سره یې کونر هغه هم زخمي کړي او هغې ته د تورې د غورځولو دپاره ووایي. خو ارسل هغې ته انکار وکړي او هغه له په سترګو کې شګې بر واچي. چې کله د کونر د وژلو والی نو ناڅاپه الزبت د شا د اړخه ډز وکړي چې په دې وخت کې ارسل اخري ګزار پې وکړي او کونر قتل کړي. د نه پس ارسل خپلې لور ته وایي وي زما اصل نوم مریم دی او بیا هغې ته په کشتۍ کې هغه سونه هم ور وښایي کومه چې دومره ډېره به چې دوی په ټول عمر په ارام سره یې تېرولی شو. تاسو ته دا نانه کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.